بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، انشاءالله تاسو به ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. لطیف مهربان یم، بیا هم ستاسو ملګری او ستاسو دوست. نن یو ویډیو سره راغلم چې څو ملګرو له موږ نه ماته میسج کړی وه، پوښتنه یې کړې وه چې موږ تاسو پوهېږئ د فیسبوک همیشه خپل دغه ویو یا د شکل تغییروي، نو هغې رانه پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو کوم ملګري چې موږ سره په فیسبوک کې دي فرینډز دلته مطلب مې د فرینډز د ملګرو هغه څنګه کولی شو موږ هایډ کړو، یعنې چې نور خلک یې ونه ګوري. سمه ده؟ نو تر دې نه مخکې زه تاسو ته هغه وښیم، له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ، او که تاسو چېرته ما فیسبوک صفحې ته راشئ، دلته انوایټ فرینډ آپشن باندې کلیک کړئ، نو تاسو ملګري به هم د ما فیسبوک صفحې ته څه شي را انوایټ سي. او همچنان له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل ته راشئ، یوټیوب چینل مې سبسکرایب کړئ، او یو بل مهرباني که وکړئ نو دغه ملګري مو را دعوت کړئ د ما یوټیوب اکاونټ ته، تر څو د ما دغه ویو ټایم هم پوره شي، او بل سبسکرایبر مې زیات شي، نو زه به منندوی یم ډېر زیات. ښه، نو راځو دې ته ملګرو چې څنګه مونږ کولی شو فرض کړه خپل فرینډز چې دي هغه څنګه مونږ او تاسو هایډ کړو. دې لپاره تاسو اول څه کوئ، خپل فیسبوک کې به لاګین شئ، فیسبوک پروفایل ته چې لاګین شول هغه نه بعد به څه کوئ، خپل دا نوم چې دی په دې نوم په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته چې رالې ګوره تاسو ته څو آپشنه درکوي، ټایم لاین دی، اباوټ دی، فرینډز دی، فوټوز دی، آرشیو دی او مور دی. دلته به تاسو راځئ په څه شي باندې، په فرینډ باندې به تاسو کلیک کوئ. په فرینډ باندې تاسو کلیک کوئ، ګورئ تاسو دلته تاسو ته ټول د فرینډزانو هغه لیست هم درته ښیي. صحیح شو؟ ګوره فالوینګ کرنټ صحیح شو، خو دا ګوره فعلا موږ چې آل فرینډز کې دې کې فالوینګ او ټول شیان پکې راځي. سمه ده؟ دلته چې راغلی ګوره بیا ښي خواته تاسو راشئ، ګوره په نامه د مینج دی. صحیح شو؟ مینج باندې به څه کوئ، تاسو به کلیک کوئ، ګوره بیا چې راځي ایډیټ پرایویسي. سمه ده؟ خپل پرایویسي تاسو دلته ایډیټ کولی شئ. ګوره دلته ایډیټ پرایویسي کې ګوره دوه شیان دي، فرینډ لیست، فالوینګ. ګورئ who can see your friend list، څوک کولی شي وایي تا د فرینډ هغه لیست کوم دوستان ملګري تاسو د فرینډان چې دي که نه د هغې لیست وایي څوک کتلی شي. تاسو دلته وګورئ، دلته ما څه کړي only me مې انتخاب کړی. سمه ده؟ که پبلیک یې کړو که نه، که پبلیک وکړو هر څوک چې د موږ او تاسو فیسبوک ته راشي هغه څه کولی شي، هغه د موږ او تاسو ملګري کتلی شي. که فرینډ یې کړو، موږ سره چې کوم ملګري په فیسبوک کې فرینډ دي هغه یې کولی شي. صحیح شو؟ فرینډ اکسپټ، سم فرض وکړه دغه ټول ملګري مو دي که نه، دې کې تاسو یو نفر یا دوه نفر انتخابوئ چې هغه دې ونه ګوري، نور یې وویني. سمه ده؟ یو داسې یو قسم ته څه ورکوئ تاسو شرط که نه، چې فرض کړه 15 نفر یې وګوري 15 نفر یې ونه ګوري، داسې نومونه به ورته هلته ورته مشخص کوئ. سپیسیفیک فرینډز دا شی دا په نامه د مشخص ملګري دي، چې مشخص فرض کړه ما سره په فیسبوک کې 3 نفره دي، احمد، محمود، علي دی. زه ورته وایم چې فقط علي دې وګوري او احمد محمود یې ونه ګوري. سمه ده؟ دغسې دی. آن لیمیټ شی دی، آن لیمي یوازې ما شو. سمه ده؟ موږ او تاسو مهم، موږ او تاسو چې دی، موږ او تاسو ته آن لیمي دی، او دا ویډیو موږ دې باره کې ده. موږ او تاسو غواړو خپل فرینډ لیست محدود کړو چې نور څوک ونه ګوري، ما سوا له ما نه خپله باید زه وګورم. سمه ده؟ دې لپاره به تاسو کوئ آن لیمي انتخابوئ. دغه دوه آپشن وګورئ، فالوینګ who can see the people pages and list you follow. دا مهم شی دی، دا وایي څوک تاسو غواړئ چې څوک په دې پوه شي چې تاسو کوم نفر فالو کوئ، کوم پیج مو لایک کړی یا کوم پیج فالو کوئ. سمه ده؟ دې کې هم ګوره آپشنونه هماغه دا به هم تاسو څه کوئ، آن لیمي انتخابوئ. سمه ده؟ دا هم چې آن لیمي انتخاب کړئ، چې باندې به کلیک کوئ، ډن باندې به کلیک کوئ. اوس چې فرض کړه هر څوک تاسو پیج څه ته راشي، سمه ده، تاسو فرینډ لیست سره ګوره، زه په دې خپل بل فیسبوک کې څه کومه، دلته تاسو وګورئ، دلته زه راځم په دې فیسبوک کې مې راځم څه ته، دلته راځم آپشن دا نوم خپل سرچ کوم. سمه ده؟ نامه دې احمد احمدي. سمه ده؟ ګورئ تاسو دلته ګورئ دغه دی، تاسو دې تاسو ګورئ. بخښنه سره چې دا پیج یې خلاص شو. سمه ده؟ هغه کې ما یو پیج هم جوړ کړی، احمد احمدي. ګوره پروفایل یې زه خلاصوم، دغه دی فرینډ، دا یې فرینډ. ګورئ وګورئ دلته چې زه فرینډ ته راشم، ګورئ ما ته څه ښیي، ته نه ما ته موچل فرینډ ښیي. موچل فرینډ ګوره هغه ملګري راته ښیي چې هغه له ما سره ملګري دي، له هغه بل اکاونټ سره ما چې په نامه د احمد احمدي هغه سره فرینډ وم، هغه راته ښیي هغه سره هم فرینډ دي، دغه موچول فرینډ دي چې همزمان له ما سره هم دا کسان ملګري دي، له هغه سره هم ملګري دي. سمه ده؟ دلته وګوره ته نه څو دانې راښیي، موږ سره شپږ دانې راته ښیي. او ګوره دلته چې راشو موږ تاسو خپل دې پروفایل ته زه ګوره څو فرینډان دې کې لرم، 683 فرینډان دلته زه لرم. سمه ده؟ وګوره چې دلته ماته نه شپږ دانې ښیي. نو ګرانو دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه سوې وي، په آخر کې بیا له تاسو نه هیله کوم چې مهرباني وکړئ زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګري مو ورته راوغواړئ، او همچنان د فیسبوک پیج مې هم لایک کړئ،
تر بلې ویډیو تاسو په خدای سپارم او په آخر کې له تاسو نه هیله کوم چې کورونا جدي ونیسئ، د ځان، د فامیل، د ملګرو د ټولو خیال وساتئ، په کور کې اوسېږئ، له وخته مو استفاده وکړئ. دا 3 هفتې 4 هفتې رخصتي چې دولت درکړې دی کې تاسو ډېر زیات کار کولی شئ که تاسو وغواړئ. نور تر بیا بلې ویډیو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ ملګرو. خدای پامان.